بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د اکسل یو بل لیکچر ته چې په دې لیکچر کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی سو موږ یو فرض مثال یو نت کیپې لرو د هغې دپاره څنګه یو فورمول جوړولی سو د نت کیپې دپاره. د دې دپاره راځو په سټارټ مینو باندې کلیک وکړو، دلته راځو اکسل ته مایکروسافټ اکسل نوم به ولیکو، دلته خالي اکسل ولیکئ، انټر به کوئ نو موږ ته به اوس اکسل خلاص شي. ښه اوس راځمه دلته یو عنوان لیکم، دا به مرج ان سنټر سیل به کوي او بیا به راسئ دلته به ولیکئ دلته به ولیکم روشان نت کیفې فورمول اور سیسټم. او دلته به راسو دې له به یې کالر هم اپلای کړو داسې، او هغه نه بعد راځو موږ دې ځای کې دا ساحه داسې انتخابوو، دې له یو باډر ورکړو، داسې دې ځای له به یې باډر ورکړو چې لږ صحیح معلوم شي، دې دپاره باډر ورکړو، دې دپاره دلته هم باډر اپلای کړو. ښه اوس راځو په دې کې موږ که تاسو ویلی وي چې موږ دلته راځو مثلا د ډیټ اینډ ټایم شارټ کټ څه شي وي، یا د ډیټ شارټ کټ څه شي دی، تاریخ شارټ کټ څه شي دی، یا د ټایم شارټ کټ څه شي دی. موږ سره په کیبورډ کې په ایم ایس ایکسل کې په ورډ کې ما تاسو ته ښودلی وي، خو راځم په ایکسل کې هم غواړم چې درته وښیم. دلته راځو آن سکرین کیبورډ به زه تاسو ته راولم چې تاسو صحیح باندې پوه شئ. په کیبورډ کې به تاسو دلته دې ځای کې مثلا زه ولاړ زه غواړم چې ډیټ راولم، تاریخ راولم، دلته به کنټرول ونیسم، دا د ال مخ ته دا ډبل ډاټ نه دی، دا به وه نو موږ ته به څه راسي، تاریخ به راسي. دا ځکه ما څو واره پریس کړه دا بټن دونه زیات راغی، یو ځلې کنټرول دا د ال مخ ته بټن وه بس خبره ختمه شوه. که غواړئ چې څه شی راوړئ، که غواړئ چې ټایم راوړئ کنټرول شفټ دا ډبل ډاټ ووست نو بیا به څه شی راسي، ټایم راسي. صحیح ده، ګوره زموږ سره اوس څه راغی، ټایم راغی. نو دا ټایم د راویستو او د تاریخ او ټایم د راویستو طریقې وي. زه اوس راځمه چې غواړم چې زه دلته خپله ولیکم، یو ټایم ولیکم، د هغه ته ما ته څه شی راسي، په هغې کې ما ته منټ هم غواړم چې جلا راته وښیي، او هاور هم غواړم جلا راته وښیي، او منټ هم غواړم، سیکنډ هم غواړم داسې. نو دې دپاره ګورئ موږ راځو دلته د نیټ کیفې سیسټم باندې کار کولو ته راځو، لیکو چې کمپیوټر نمبر څوم نمبر کمپیوټر، دلته به کمپیوټر نمبر ولیکو، بیا راځو نیم او بیا راځو اس سلاش ټایم ای سلاش ټایم، او بیا راځو چې شته بیا راځو نیټ هاور، او بیا نیټ منټ، او بیا راځو نیټ سیکنډ، او بیا راځو دلته لیکو چې نیټ فی. دا به ټول دا سلیکټ کو او لږ څه دې خوا ته راوړو، مرکز ته راسي څه داسې، او دلته به دا باډر ختم کو، دې ځای کې به نان کو، دلته به دا هم څه شی کو، نان کو. ښه اوس راځو دا ټول سلیکټوو، او هغه نه بعد دې له یو څه سایز زیاتو، بولډ او ټایلیک هم ورته اپلای کوو، داسې چې یو څه زیات یو څه غټ معلوم شي، داسې دا موږ ته تر څو دا حروف صحیح معلوم شي. اوس راځو دلته دا کالم به لږ څه پراخ کړو، چې دې کې نیم راځي نو دا یو څه پکار دی څه پراخ وي سره. اوس فرض کړئ زموږ سره دلته کمپیوټران دي، اول نمبر، دویم، دریم، څلورم، پنځم، شپږم، اووم، اتم او داسې نهم. اوس راځم لیکم دلته، زه غواړم چې دلته یو څوک په یوه بجه راځي تر مثلا یا پر 12 بجې راځي تر 3 بجو پورې کار کوي، یا پر 8 بجې راځي تر 10 بجو کار کوي. نو دلته اوس موږ ته معلوم شي چې د دې فی دونه کېږي، مثلا د 1 ساعته څو کېږي، د 2 ده، د 3 ده. وزر اعظم دلته لیکم چې سټارټ ټایم سټارټ ټایم کې چې لیکم مثلا یو نفر دی پر 1 بجه راغی تر 2 بجو پورې په 2 بجې باندې لاړ
یو ساعت تیر شو. دلته به ولیکم مساوي بیا به راواخم هاور کاوس د ان ټایم نه به واخم منفي به کو سټارټ ټایم انټر. ګوره یو ساعت کېږي مساوي منټ کاوس ان ټایم ماینس یا منفي سټارټ ټایم انټر. دلته ځکه صفر راغی چې دلته زموږ سره دقیقې نه دي تېرې سوي د دوه نه. زه به دلته څو دقیقې ورته پاس کړم، مثلا 10 دقیقې پاس دی. وګوره نو اوس به موږ سره همداسې سکنډ مساوي سکنډ کاوس. بیا به څه شی ولیکو دې ځای کې؟ دې ځای کې به راواخو ان ټایم نه به ماینس کو منفي به کو سټارټ ټایم انټر به کو. دا به وسوله د دې نه بعد موږ اوسو دا داسې ټول ډریک کوو داسې تر دې ځایه پورې. دلته ډبل کلیک وکړئ هم ډریک کېږي، داسې ډبل کلیک وکړئ یا داسې سلیکټ کړئ کنټرول ډي ووست هم راځي داسې. اوس راځو فرمول به دې دپاره څنګه اپلای کړو. فرمول دلته راځو لیکو چې مساوي اف لاجیکل فنکشن باندې کار کوو. اف که چیرې موږ سره دا منټ نه دی، دا منټ کوچنی یا مساوي سي د څو سره؟ مثلا د 10 سره. صحیح ده؟ د 10 سره. نو دین څه وکړه؟ دا هاور راواخه ضرب یې کړه څو کې 10 کې او جمع که ورسره څو روپۍ؟ 15 روپۍ. بیا کاما اف که چیرې دا منټ نه دی، دا کوچنی یا مساوي و د څو سره؟ د 10 سره. نو دلته د 20 سره. نو بیا څه وکړه؟ دین څه وکړه؟ کاما دا نت هاور راواخه ضرب یې کړه 10 کې او جمع که ورسره څو روپۍ؟ 10 روپۍ. بیا کاما اف که چیرې موږ سره دا نت منټ نه دی، دا کوچنی یا مساوي سو د څو سره؟ دا 20 سره. دا 20 مې دلته ورکړې وه د 10 سره. نو دین څه وکړه؟ دا هاور راواخه ضرب یې کړه څو کې؟ 10 کې او جمع که ورسره څو روپۍ؟ 15 روپۍ. کاما اف که چیرې موږ سره دا نت منټ نه دی، کوچنی یا مساوي سو د څو سره؟ کوچنی یا مساوي سو د 10 دلته د 40 سره. نو دین څه وکړه؟ دا نت هاور راواخه ضرب یې کړه 10 کې او جمع که ورسره څو روپۍ جمع کړه؟ 15 وې دلته 20 روپۍ ورسره جمع کړه. بیا کاما اف که چیرې دا نت منټ نه دی، دا کوچنی یا مساوي سو د څو سره؟ کوچنی یا مساوي سو د 40 سره. نو دین څه وکړه؟ دا نت راواخه ضرب یې کړه 10 کې او جمع که ورسره څو روپۍ ورسره جمع کړه؟ دې سره 20 روپۍ جمع سوې، دې سره 25 روپۍ راواخه جمع کړه څو روپۍ؟ 25. داسې. بیا کاما اف که چیرې موږ سره دا نت منټ کوچنی یا مساوي سي د څو سره؟ کوچنی یا مساوي سي دا 80 سره. نو دین څه وکړه؟ دا نت هاور به راواخې ضرب یې کړې څو کې؟ 10 کې او جمع به کې ورسره څو روپۍ به جمع کې؟ 10 روپۍ. که دا نه وسو نو دا نت هاور راواخه ضرب یې کړه 10 کې او د هغه نه بعد یو قوس 2 داسې وکړو. که دا نه وسو نو بیا څه وکړه؟ دا هاور راواخه ضرب یې کړه 10 کې او یو قوس 2 3 4 څو قوسونه مو څو اف مو شروع کړي هغه نو قوسونه. بس آخري قوس چې دلته تور سو هغه بس تاسو پوهېږئ چې مکمل سو انټر به کوئ. اوس ګورئ دا هم زه داسې ډریک کوم. اوس زه راځم دلته یو نفر دی راغی، مثلا دا نفر خو راغلی، یو بل نفر دی راغی د خان په نامه. سټارټ ټایم په څو بجو باندې راغی؟ مثلا د 1 نه تر څو بجو پورې؟ په 1 بجه باندې راغی. په څو بجو پورې؟ تر 3 بجو پورې. ما ته وایي د دې مکمل څو کېږي؟ ګوره په 1 ساعت په 1 بجه باندې راغی،
په 2 باندې ولاړې 2 ساعته سوه ما ته وایي څو روپۍ کېږي د دې 15 افغانۍ کېږي. که په یوه نه تر څو پورې سي د یوه نه تر مثلا 2 پورې سي 2 پورې د یوه نه والا تر څو پورې سي تر 2 پورې دلته به راسو ورته ولیکو 00 انټر نو ما ته وایي د دې څو روپۍ کېږي 15 روپۍ کېږي. د یوې نه تر 20 پورې یو نفر راځي د یوې نه تر 10 پورې د یوې نه د 2 بجو او 10 پورې راځي نو ما ته وایي یو نفر چې په 1 بجه راسي او په 2 بجې 10 په 1 نیمه 2 نیم بجې باندې ولاړ سي نو تر 2 نیم بجو پورې د ده څو روپۍ کېږي 45 افغانۍ کېږي. صحیح ده. اوس یو بل فنکشن چې دی په دې باندې انشاءالله فکر کوم پوه سولاست. یو بل فنکشن چې دی هغه موږ اینډ دغه دې کې لا څه غلطي راځي یو بل فنکشن دی چې موږ یې استعمالوو اف اینډ لاجیکل فنکشن. زه به همدغه ټایټل راواخلم داسې رایټ کلیک کاپي او دلته به پیسټ کړم د لاندې خواته به راسم دلته به چیچ کړم دې ځای کې به پیسټ کړم رایټ کلیک پیسټ سپیشل او دا وکې او دلته به دا فرمول چیچ کړم بس نور د هغه شان موجود وي داسې دا مکمل راواخلم مکمل به دا داسې راواخلو سلیکټ به کړو داسې ټول چې وخت نیسي ټیبل تیار جوړ دی د دې وجې نه او دلته به پیسټ کړو. اوس راځو موږ همدغه فرمول په اف اینډ لاجیکل فنکشن باندې کوو. په څه باندې کوو؟ په اف اینډ لاجیکل فنکشن باندې. نو دلته لیکو مساوي اف کچیري اینډ کاوس دا منټ نه دی لوی یا مساوي و د یوه سره کاما همدغه نټ منټ کوچنی یا مساوي و د 10 سره قوس بند نو دین څه وکړه دا هاور راواخه ضرب یې کړه هماغه فرمول دی نور ضرب یې کړه 10 کې او جمع کړه ورسره څو روپۍ 15 روپۍ کاما اف قوس اینډ قوس کچیري دا نټ منټ کوچنی یا مساوي سو لوی یا مساوي سو لوی یا مساوي سو دا 10 سره کاما همدغه نټ منټ کوچنی یا مساوي سو د څو سره د 20 سره نو دین څه وکړه قوس بند کاما دا نټ هاور به راواخې ضرب یې کې 10 کې او جمع به کې ورسره څو روپۍ 10 روپۍ کاما اف قوس اینډ قوس څو فنکشنونه به سره یو ځای کوي که چیرې دا نټ منټ لوی یا مساوي سو د 20 سره او کاما همدغه نټ منټ کوچنی یا مساوي سو د څو سره د 10 سره نو دین څه وکړه قوس بند کاما دا نټ هاور به راواخې ضرب یې کې څو کې به ضرب کې 10 کې جمع به کې ورسره څو روپۍ 15 روپۍ به جمع کې بیا کاما اف که چیرې دغه نټ اینډ اف قوس اینډ قوس نټ منټ لوی یا مساوي سو د 10 سره کاما همدغه نټ منټ کوچنی یا مساوي سو د 40 سره نو دین څه وکړه قوس بند کاما دا نټ هاور به راواخې ضرب یې کې 10 کې او جمع به کې ورسره څو روپۍ به جمع کې 15 روپۍ به جمع کې بیا کاما اف قوس اینډ قوس که چیرې دا منټس greater than or equal to say د څو سره د 40 سره اور کاما همدغه نټ منټ less than or equal to say د 50 سره صحیح ده هلته موږ 10 ورته ورکړی وی 40 به ورکړل ته
10 کاما دا نت منټ کوچنی یا مساوي سي د څو سره کوچنی یا مساوي سي sorry the minutes greater than equal to c د یو نه واخه تر څو پورې لاس پورې بیا د څو راواخه د 40 څخه د 40 نه کاما دا greater than or equal to c د 50 نو دین څه وکړه قوس بند کا دا هاور براواخه 1000 به کې څوکي 10 کې جمع به کې ورسره 100 روپۍ به جمع کې دلته به جمع کې ورسره 25 روپۍ بیا کاما اف کاوس اند کاوس کچیرې دغه نت منټ لوی یا مساوي سو د څو سره لوی یا مساوي سو د 50 سره کاما همدغه نت منټ لزی دن یا کوچنی یا مساوي سو د 80 سره نو دین څه وکړه قوس به بند کې کاما همدغه هاور به راواخې ضرب کې 10 کې او جمع به کې ورسره 2 روپۍ 10 روپۍ او که نه دا هاور به راواخې ضرب کې 10 کې یو قوس 2 3 4 5 6 انټر اوس ګورئ ما ته وایي دغه یو نفر چې په څو بجې راځي دا یو نفر چې راځي په 1 بجه نه تر 2 بجو مثلا تر 2 بجو پورې نو اوس تاسو وګورئ ما ته دلته 15 ښودلې په دې ځای کې څو ښودلې زه دلته ورکوم د 1 نه تر 2 پورې تر 2 پورې یو نفر راځي ډبل ډاټ ما ته 15 ښیي خو دلته اوس موږ سره هغه مشکل حل سو مکمل اوس موږ ته کمپلیټ ښیي اینډ اف لاجیکل فنکشن چې تاسو استعمال کوئ بیا به تاسو بالکل صحیح رزلټ درکوي اوس ما ته وایي یو نفر چې په 2 بجې د 1 نه تر 2 پورې راسي 100 روپۍ کېږي 10 روپۍ کېږي زه ورته وایم که د 1 نه تر 2 پورې راسي که یو نفر د 1 نه تر مثلا 10 پورې راسي انټر کا ما ته وایي 45 روپۍ کېږي صحیح ده نو دا اوس موږ د نت کیفې سیسټم یا د نت کیفې فورمول چې تاسو څنګه کولی شئ په نت کیفې کار وکړئ که تاسو کوم مشکل لرئ که زما څه کوم کمانډ پاته شوی بخښنه غواړم یا کوم غلطي وي نو که تاسو کوم مشکل لرئ کوم پروګرام کوم مشکل لرئ لکه آفس پروګرامونه او داسې نور نیټورک کې هارډویر کوم مشکل وي تاسو کولی شئ په 0 3 3 باندې ما سره تماس ونیسئ الله حافظ